دویمه درجه یو مجهوله معادله. دویمه درجه یو مجهوله معادله. تاسو توجه ورته کوئ د دې عمومي شکل اول درته وایم. د دوهمې درجې یو مجهوله معادلې عمومي شکل دا رقم دی ax مربع مثبت bx مثبت c مساوي په صفر. a b c دا اعداد وي، دا ضریبونه دي، او x یوازینی مجهول دی دلته، نو دا یو مجهوله او د دې مجهول توان هم څو دی؟ 2. نو دویمه درجه درته راغی. د داسې معادلاتو سره موږ تاسو په ریاضي، فیزیک، هندسه، مثلثات بیخي ډېر مخامخ کېږو. تاسو د دې حل زده کوئ، خو مخکې تر دې چې زه تاسو ته دا حل کړم، په دې معادلاتو کې a صفر نه درته راځي. که چیرې a صفر راسي بیا هغه دویمه درجه معادله نه ده. نو a صفر نه وي، دې ته وایي د ضریبونو شرط. که تاسو ته یو چا ویل د ضریبونو شرط یې راته ذکر کړه، ته به ورته وایي چې a صفر نسي راتلی. که a صفر راسي بیا دې ته موږ تاسو دویمه درجه نه وایو. ښه، اوس زه سوال کوم b صفر راتلی سي؟ په شرط کې خو مو نه دی ذکر کړی، نو راتلی سي. c صفر راتلی سي؟ راتلی سي. نو که a صفر نسي راتلی او b راتلی سي، که b صفر راسي دا څنګه شکل اختیاري؟ چې b صفر راسي دغه برخه ایسته که، نو دا به جوړ سي ax مربع جمع c مساوي په صفر. c صفر راتلی سي؟ هو. نو که c صفر راسي دا معادله څنګه شکل اختیاري؟ دا c ځینې ایسته که ax مربع جمع bx مساوي په صفر. b او c دواړه همزمان هم صفر راتلی سي؟ هو. b او c دواړه همزمانه صفر. دا وګورئ b او c دواړه صفرونه دي. بیا نو دا دواړې برخې ایسته که یوازې ax مربع مساوي په صفر. دغه درې حالتونه چې ما تاسو ته دلته لیکلي دي، دا په دویمه درجه معادلاتو کې د دې نوم دی ناقص حالتونه. نو ما دا درس تاسو ته دوې برخې کړې چې اسانه زده کړئ. اول به د ناقص حالتونو حل زده کړو. ناقص حالتونه کم یو دي چې په b او c کې یو نه یو ضریب صفر وي، یا دا حالت یا دا حالت یا دا. بیا چې مو د دې حل زده کوئ بیا به ورته راسو د کامل شکل حل. کامل نو دې ته وایي چې دا ټول موجود وي، دا ټول شتون ولري. ښه، راځو اول د ناقص حالتونو حل ته. مخکې تر دې چې زه د ناقص حالتونو حل درته وایم، یوه ستونزه ده په ډېرو ځایونو کې دا موجوده وي او بیا شاګردانو په دې برخه کې ډېرې پوښتنې کوي. زه اول دغه درته حل کړم. هغه ستونزه څه ده؟ که زه تاسو ته ولیکم جذر 9، دا جذر 9 مثبت 3 دی که منفي 3 دی، او که مثبت منفي 3 دی، یعنی هم مثبت 3 هم منفي 3. مثبت منفي 3. ښه، ګورئ د دې اصلي ما د نمونې په حیث جذر نه انتخاب کوئ، جذر 4 یا بل هر عدد چې وي. تاسو دا په یاد ولرئ چې د یو عدد جذر یعنی مربع جذر هغه یوازې مثبت عدد وي. نو دا یوازې مثبت 3 دی. جذر 9 مثبت منفي 3 نه دی. جذر 4 مثبت منفي 3 مثبت منفي 2 نه دی. نو جذر 4 څو دی؟ جذر 4 یوازې 2 دی. جذر 25 یوازې 15 دی. پام اوس ورته دا خبره مهمه ده، ځکه دلته ورسره مخامخ کېږو چې بیا تاسو په دې باندې اوسئ، په دې باندې بلد اوسئ. دا یو کېدای شي دا اشتباه په ځینو کسانو کې مروجه ده، هغوی همدا زده کړي چې جذر 4 مثبت منفي 2، جذر 9 مثبت منفي 3، جذر 25 مثبت منفي 5، جذر 1 مثبت منفي 1. دا خبره صحیح نه ده. متوجه سولئ؟ ښه، زه د دې لږ یو تعداد دلایل درته وایم چې دا ولې دا رقم دی. که چیرې تاسو تعریف ته مراجعه وکړئ، البته ډېر ابتدایي تعریف ته، یعنې هغه تغیر شوی تعریف یې نه چې اصلي تعریف یې دی، یا ډېر ابتدایي تعریف یې. موږ وایو د یو عدد جذر داسې عدد وي که چیرې هغه په خپل ځان کې ضرب کو مجذور ورکړي. خلک چې ورته وایي مثبت منفي 3 دی، په همدغه دلیل وایي. مثال وایي جذر 9 مثبت 3 هم دی منفي 3 هم دی. موږ وایو ولې؟ وایي آیا جذر داسې یو عدد نه دی که په ځان کې ضرب کې مجذور ورکړي؟ موږ وایو دی. وایي نو چې 3 په ځان کې ضرب کې مثبت 9 راځي، منفي 3 چې په منفي 3 کې ضرب سي مثبت 9، نو دواړه د جذر په حیث ومنه. اوس دلته دوګانګي راغله، یعنی دلته دوې خبرې راغلې. مطلب دا دی چې دا باید دوګانګي نه وي، دا باید دوګونی حالت نسی، دا باید څه شي راسي؟ یو حالت باید راسي. دا نه باید دوګونی حالت وي. د دې دپاره چې دا دوګونی حالت له منځه ولاړ سي، چې هم مثبت 3 راځي هم منفي 3 راځي،
هم تعریف کې تغییر راغلی دی او هم دلته په ریاضي کې کولی سي په اصطلاح باندې یو قرارداد ورته ووایاست چې یوازې مثبتونه انتخاب که. تعریف یې څنګه تغییر کړی؟ تعریف یې داسې ویلي جذري ا مربع دا مساوي دی په اوس ګوري تعریف یې داسې جوړ کړی هر کله چې دا د جذر له درجې سره خلاص کوي دا مساوي دی د ا مطلقه. دا تاسې په اکثریت کتابونو کې پیدا کوای سي. اوس مولی د دوه ګوني حالت څخه مخنیوی وسو. دوه ګوني حالت نه دی صحیح نو بیا نو دوه حالت دوه دانې راله زه کم یو انتخاب کم. مخصوصا مشکل په کم ځای کې درته جوړي په جذري تابعګانو کې. جذري تابع د وای مساوي په جذري اکس زه د اکس پر ځای وضع کوم 4 اوس د دې حاصل دی آوټپوټ د وای قیمت مثبت 2 دی که منفي 2 کته دواړه دی دا خو بیخي بیا تابع نه راځي. او کته چې نه په دې دوه کې به یو انتخاب کم چې تابع راسي نو یو کم یو انتخاب د مغه په اساس باندې تعریف ورته جوړ سو مثبت انتخاب. دا مثبت ډیر عملی هم راځي عملی خبره هم ډیر امداده کم متوجه سولي نو دا تعریف سو. اوس وګورئ کله چې د عدد د جذر راوتلی مجذور لیکل سوی دا ا لیکل سوی که د ا مطلقه د ا مطلقه. اوس نو د دې تعریف په اساس که زه جذر نه تاسو ته کار کوم اوم جذر نه لیکای سم 3 مربع و آیا جذر نه لیکای سم منفي 3 مربع و دواړه لیکل دي تر دغه ځای مشکل نه لري. اوس کم کسان چې په تعریف بلد نه هغوی چې دا اختصار کې وایي 3 چې دا اختصار کې وایي منفي 3 په داسې حال کې چې ته باید مطابق د تعریف کار وکړې. مطابق د تعریف چې دا د اختصار کوي دا رالی 3 چې دا د اختصار کوي دا منفي 3 نه د مطلقه اختصار د 3 مطلقه 3 اختصار د منفي 3 مطلقه 3 نو دا په یو ډول باندې په اصطلاح به زه درته وایم لکه قرارداد چې وي چې مثبتونه به انتخاب کو په دې خاطر چې دوه ګونی حالت نه راسي. تر دې ځای ټول متوجه سوه. اکس مربع مساوي 4 یو معادله ده صحیح ده. اکس مربع مساوي 4 یو معادله ده. خلک وایي د اطراف ته جذر نیسو بیا اکس مساوي راځي په مثبت منفي 2 دا صحیح دی که غلط دی؟ دا خو صحیح دی. البته طریقه سره زه مشکل لرم طریقه نه ده صحیح اما د آخري جواب صحیح دی. ګوري دا زه درته ولیکم چې دا ځای مې یو اندازه وازي اکس مربع مساوي په 4 خلک وایي د اطراف څخه جذر نیسو چې جذر مو ونیوئ اکس مساوي راځي مثبت منفي 2 زه د دې طریقې سره موافق نه یم خو دا حل یې صحیح دی دا صحیح خبره ده. نو چې دا صحیح ده خو دا اوس تا ویل چې مثبت منفي نه راځي نه دلته اوس نو غلطي په کم ځای کې ده. تاسې داسې فکر مه کوئ چې دا مثبت منفي د دې 4 د جذر څخه لاسته راغلی دغه ځای باریکي لري چې دقت ورته ولرئ. اکس دا 4 جذر چې ونیول سي یوازې 2 راغلی مثبت منفي د کمه سوی په دې کې دا مشکلات ځکه راغله چې دا طریقه یې صحیح نه ده دا ځان ته طریقه لري. زه اوس تاسو ته بیا تشریح کوم طریقه یې څه رقم ده وبه وایم درته په کتاب کې مې درته لیکلی. دا جواب ولې صحیح دی؟ هر کله چې تاسو د داسې یو حالت سره مخامخ سولي اوس نو اصلي طریقې ته توجه کوئ د دې مشکل هم حل کېږي دا ځای هم صحیح دی. هغه څنګه؟ دې جملې ته دقت وکړئ که چیرې مجهول مربع مساوي په یو عدد وي دا یو معادله سوه. اوس د دې معادلې حل په ریاضي کې څنګه اصول لري دا چې زه هم جذر نیسم دا نه دی صحیح یعنې دا ډېره علمي خبره نه ده. علمي خبره څنګه ده؟ مجهول مربع مساوي په یو عدد وي مجهول مساوي دی په د هغه عدد جذر نظر په قانون راته وایاست 2 له مثبت او منفي نښو سره یعنی که تاسو د جملې ته دقت وکړئ دا مثبت او منفي نښه د دې میتود په وسیله راغلي دي د جذر 4 څه نه دي راغلي. جملې ته دقت وکړئ که چیرې مجهول مربع مساوي په یو عدد وي مجهول مساوي دی د هغه عدد جذر له مثبت او منفي نښو سره یعنی که جذر په خپله مثبت او منفي نښې راوستلی نو بیا ما به ویلی وای چې مجهول مساوي دی د هغه عدد جذر. خبره دا ده چې دا مثبت او منفي دا په دې میتود کې راځي دا د دې طریقې جز دی. جذر 4 دا نه دی پیدا کړی. اوس تاسو ماته ووایاست که چیرې زه ولرم اکس مربع مساوي په 9 همدا میتود ورباندې تطبیق کړئ. که چیرې مجهول مربع مساوي وي په یو عدد همدا طریقه دا مې په کتاب کې ورته لیکلی دلته ورته راولم دا که چیرې د یو مجهول مربع له یو ثابت سره مساوي وي نو مجهول د نوموړي عدد د جذر المربع
له مثبت او منفي سره مساوي دی. خبرې ته پام سو کنه. اوس ورته ګوري دغه د دې حل په دې جملې دی اطراف جذر نیولو باندې نه دی. مجهول مربع مساوي په یو عدد، مجهول مساوي په څه شي؟ د جذر، د جذر درې له مثبت او منفي نښو سره. دا مثبت او منفي نښې د جذر نه دي راوستلي، دا دغه طریقې ماته ویل لیکایه ورسره. او ورته نو دا چې مثبت منفي موږ د معادلاتو په منځ کې لیکو، دا ځینې کسان غلطي کړې فکر کړی چې دا جذر مثبت منفي دی. په داسې حال کې دا جذر مثبت منفي نه دی، دا مثبت منفي د دې معادلې د حل تخنیک دی، د حل طریقه ده. دا ټول زده کړه. که چیرې مجهول مربع مساوي په یو عدد وي، مجهول مساوي دی د هغه عدد جذر له مثبت او منفي نښو سره. دا کار زه څه وخت وکم؟ دا به د معادلې په جریان کې، هر وخت هم دا رقم نه کېدای شي. ځینې وخت داسې وي که چیرې مجهول مربع ولرم په یو ځانګړي درس کې چې د معادلاتو نه په فزیک کې یا په هندسي کې یو ځای مجهول مربع مساوي په یو عدد وي، ما ته وایي مجهول مساوي دی د هغه عدد جذر، نو زه بیا مثبت منفي نه نیسم. کېدای شي راته وایي د هغه عدد جذر له منفي نښې سره، اما په معادلاتو کې څه راته ویل؟ له مثبت او منفي نښو سره. نو جذر خو یوه دانه عدد دی. که دا مثبت منفي دوه راتلای، دا جذري معادل د جذري تابع په نامه به موږ تابع نه درلودی، ځکه په تابعګانو کې یو شرط دا دی چې داسې روابطو ته موږ تابعګانې وایو چې په یو انپوټ یو آوټپوټ راسي. که په یو انپوټ دوه آوټپوټه راغله هغه تابع نه ده. نو که زه اوس تاسو ته داسې یعنې ولیکم وای مساوي په جذري اکس، زه اوس یو انپوټ ورکوم اکس ته 4، نو که وای مثبت منفي دوی، دا خو بیخي تابع نه ده. په دې خاطر چې دې کې ستونزه رانسي، دا تعریفونه جوړ سوله. دا د دوه حالت د له منځه وړلو په خاطر باندې دا مسله په ریاضي کې رامنځته سوې ده. اوس راځم د دې ناقص حالتونو حل ته. څنګه کولی شو دا ناقص حالتونه حل کړو؟ تاسو توجه کوئ، زه درې سره درته حلوم. لومړی د هر حالت حلول ځان ته تخنیک لري. لومړی حالت ax مربع جمع c مساوي په 0. یعنې هر کله چې تاسو دا دوهمه لومړی درجه والا ورسره ونه لري، د دې طریقه څه شي ده؟ دا به انتقال کې دې طرف ته پاتې سو ax مربع مساوي په منفي c. اطراف به پر a وویشي، اطراف تقسیم پر a. x مربع مساوي په څه شي رالی؟ منفي c پر a. ګورئ موږ تاسې c او a نه پېژنو چې دا څه ډول عدد دي. سی او ای نه پیژنو چې دا څه ډول عدد دي. متوجه سولې؟ نو زه دغه عدد ته منفي سی پر ای ته نه وایم چې ته اوس مثبت یې که منفي، معلومه نه ده. دې ته اوس منفي عدد ویلی سو؟ ته څه خبرې؟ کېدای سي ای مثبت وي، سی منفي، هغه د دې سره ضرب کې مثبت ځینې جوړ سي. نو دا معلومه نه ده تر اوسه. صحیح ده؟ فرض به وکړو چې دا یو عدد دی، مثبت دی، هر څه چې دی. اوس یې پرېږدئ. رالو دغې خبرې ته مجهول مربع مساوي په عدد راغلی که نه؟ اوس یې حل لاره تاسې راته ووایاست. مجهول مربع مساوي په عدد دی، مجهول مساوي دی د هغه عدد جذر له مثبت او منفي نښو سره. که جذر مثبت منفي وي، تاسو د محمد بن موسی په فورمول کې لیدلی جذر محاسبه سوی نه دی، مخکې مثبت منفي راغلی، مخکې تر محاسبې راغلی. دا خو د دې میتود طریقه ده، دا جذر له ځان سره دوی نه دي راوستلي. تاسې دا طریقه زده کړه، دا حالت. اوس توجه ورته وکړئ بل ته. دا یو ناقص حالت حل. د دوهم ناقص حالت حل ax مربع مثبت bx مساوي په 0. دا ډېر اسانه دی. د دې طریقه څنګه ده؟ یو دانه x مشترک ونیسي، بس دا دایم طریقه ده. دا کم حالت دی کوم په ذهن کې پاتې سي؟ دا هغه حالت دی چې ثابت هیڅ نه لري. دومه درجه، لومړی درجه ثابت هیڅ نه لري. د دې دایمي حل لاره یو x مشترک ونیسه، څه شي پاتې سو؟ ax جمع b مساوي په 0. بیا څه وکم؟ دی به جدا مساوي په 0 کې، دی جدا. دی چې مساوي په 0 کې، بس د هغه خو قیمت لاسته راغی. دی چې مساوي په 0 کم، مخکې مې دغسې یو حالت تاسو ته مساوي په 0 کړی و. اوس به خلاصه ولیکو. دا څه رالی؟ منفي b پر a. دا دواړه جوابونه د دې معادلې حلونه دي. دا دوه حله لري. په دغه کې یوه خبره درته وکم په دې ځای کې. که منفي c پر a مثبت عدد و، که منفي c پر a مثبت عدد و، نو دا معادله چې موږ ته راکړې وه هغه حقیقي حل لري. ځکه که منفي c پر a مثبت عدد راسي تر مربع جذر لاندې مثبت عدد، دا حقیقي دی. که منفي c پر a، زما هدف دا مجذور دی،
که منفي صفر ا که دا منفي عدد و ګورې منفي صفر ا کوچنی تر صفر یعنې که دا منفي عدد و بیا معادله حقیقي حل نه لري مطلقا حل نه لري نه حل لري خو هغه حل غیر حقیقي دی موهومي اعداد یعنې حقیقي حل نه لري او درېیم دومره اسانه دی چې بیخي لازم نه دی ډېر بحث ورباندې وکړو او هغه څه شي دی ا اکس مربع مساوي په صفر دا نو چې تاسې بې محاسبې ورته وګورئ په پوهېږئ په کوم عدد باندې دا صدق کولی شي په صفر بل عدد شته چې مربع یې کې ضرب یو عدد یې کې صفر ورکړي که داسې کار هم کوي اطراف پر ا وویشئ صفر پر ا صفر اکس مربع مساوي په صفر نو اکس مساوي دی د صفر له مثبت او منفي سره چې هغه د علامې څوک ورته لیکي نه نو د دا درېیم حل دایمي صفر دی